سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري اتمه چې د 2025 زیږدیز کال د جولای له 10 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم له زیر نیوز سرویس څخه تاسو ته سپورتي خبرونه وړاندې کوم. او لوبډلې د 9 وکټو په توپیر باندې امیر ته ماتې ورکړه. د شپږیزې لیګ لوبو په دوام امو لوبډلې د غوره توپ وهنې په مټ د 180 منډو هدف پوره کړ او باندې امیر یې د 9 وکټو په توپیر مات کړ. د دغې لوبې غوره لوبغاړی نور رحمان ونومول شو. نوموړي په 43 توپونو 115 منډې وکړې او ترڅنګ یې 10 شپږیزې ووهلې. د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د کیوون سبک دوستانه سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګورۍ ترسره شوې چې په پایله کې 10 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د کونړ ولایت مرکز ساګي سیمه کې د 10 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالۍ د ډینجر شاهین لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې ډینجر شاهین لوبډلې د 40 منډو په توپیر خپلې سیالۍ مومند جمال لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. په کابل ښار کې د شپږ غوره لوبډلو ترمنځ په 1500 کسیز جمنازیم کې د باسکټبال ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې چې 3 ورځې به دوام وکړي. یادې سیالۍ د کابل ښار د شپږ غوره لوبډلو سره میاشت، کابل پولی تخنیک پوهنتون، پیشکستان، معارف الف، معارف بی او ښوونې او روزنې ترمنځ پیل شوې چې لومړۍ لوبه کې سرې میاشتې لوبډلې خپلې سیالۍ کابل پولی تخنیک پوهنتون لوبډلې ته 48-40 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. نن د لوبو خپرونه همدومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23 تر 7 خپرونې. د الله په امان.